د لیک په واسطه د خلکو خبرول دا د پیغام د انتقال هغه بڼه ده چې پیړۍ وړاندې به ترې خلکو استفاده کوله، خو د خبر دا بڼه د نورستان ولایت په لرې پرتو سیمو کې لا ژوندۍ پاتې شوې، ځکه چې مخابراتي خدمات نشته. دلته ټلیفوني ارتباط نشته. دلته بارنګ مټال نه نیولې تر پچګرامه پورې هیڅ نه ورغله د چې مخابراتي فعالیت نشته. دلته که مړی او شماریزاني یا چې چا ته خط ورکو یا د خلک دې ځای نه در بارنګ مټاله پورې پیاده روي کوي 4 ساعته 15 ساعت. دلته یا کم زمونږ کلي کې مړی وشي، کم خوشحالي، کم بل کلي ته مونږ پیغام ولیږو، دلته یا به عاجل کم آس به مونږ برابرو یا کم موټروان چې ځي 2 غنټې 3 غنټې انتظار نه پس یو موټروان پیدا کېږي، هغه ته یو خط ورکوو چې فلاني بره ټټي کلي یا افزوک کلي ته دا خط ورسوه چې هغه ځای خلک دلته خوشحالي ته مونږ اشتراک وکړي یا جنازې ته راشي. د خلکو ژوند یې ساده، ځکه چې د ژوند د ډېرې هوساینو څخه یې لا څکه نه ده کړې. دوی وایي که مخابراتي سیستم ته لاسرسی ومي له ډېرې ستونزو څخه به خلاصون پیدا کړي. هغه 4 غنټې 3 غنټې منزل چې مونږ پیدل کوو هغه به زموږ ختمېږي. نو موږ نور چې کوم حکومت سره یا ولسوالي په سطح کې یا ولایت په سطح کې هر مشکل چې موږ د مخ ته راشي هغه به موږ حلېږي. دا خالي پای راتلو سره ځای چارواکي یا د ستونزې ته د رسېدو په موخه په ډېری سیمو کې د مخابراتي سیستم د نصبولو خبر ورکوي. یو خو دا دی چې پخوا دلته یو انتن و هغه بیرته فعال شو، بل دا دی هغه نیکموک نه بره پپړه ملاقه کې د سلام مؤسسه اوس عملا کار شروع دی، او دریم دا دی چې پرچګرام چې آخري منطقه کې دی هلته چې دی فوقالعاده یو انتن اوس فیالحال دغه ورځو کې منظور شو. بل دا دی چې بره اټټي ساحه کې او دیوانه بابا طرف ته تر پېښوره که پورې 3 انتنونه دلته منظور شوي دي. څه ډول چې دغه کلی دغه سیمه د دغه ډول برخلیک سره مخامخ ده، داسې ورته نورې سیمې هم شته چې د دغه کلي څخه پورته ډېرې دا سیمې دي چې هغوی د انټرنیټي خدمات د دې تر څنګ د موبایل نیټورک ته لاسرسی نه لري. دوی د اړوندو اداراتو څخه غواړي چې په دغه برخه کې دوی ته لازمي خدمات برابر کړي. زاهد الله شینواری، سیمه نیوز، نورستان، برګ مټال ولسوالي.